السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړې ده چې خیرات کوو بیا تر قرآن عظیم شان وځو. دا د شریعت د نظر څخه دا عمل څنګه دی؟ محترمه خیرات خو معلوم شی دی چې الله په راضي کیږي، د الله رسول په راضي کیږي، او په خیرات سره د انسان قبر ښایسته کیږي. همدا چې تر قرآن عظیم شان وتل دي دا تبرکات دي. محترمه علماء کرام د دې متعلق فرمایي درور فرائد صفحه 219 کې سوال سوی دی، وایي زموږ په ځای کې داسې رواج دی چې بعضې مرضونه راسي لکه طاعون، نو بیا یې 2 نفره قرآن عظیم شان په یو دسمال په یو پټو کې وپیچي، د مسجد په دروازه کې ودرېږي، دا خلک تر ووځي بیا خیرات وکړي. نو د دې عمل حکم په شریعت کې څه دی؟ دی ورته وایي دا تبرکات دي، دا وسیله ګرفتن په قرآن شریف، دا په قرآن سره توسل کول دي. او دغه رنګه په تاوایه همایوني صفحه 178 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. نو کم خلک چې وځي هغه نه فرض بولي نه واجب بولي، یو تبرکي عمل یې بولي، نو په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. پخوا چې به مسافر کلی لرې ځای ته هغه به یې تر قرآن ایسته، یا بې ناوې تر کور ایستله، تر قرآن به یې وایستله. دا زموږ ناوې چې اوس دی بېخي رسوي، خو له ټي وي سره یو ځای وروړو، د زوم کره د نورو بلاو سره یو ځای وروړو. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو هغه پخوانۍ زندګي ته چې هغه د اریړې او د سپېرکۍ ژوند و هغه ته دې الله جل جلاله ورسوي، او د هغو محبت یې الله راکړي چې پخوانی ژوند را ژوندی، پخوانی ژوند وکړو. په نوي ژوند کې که څومره استراحات و سهولتیات ډېر سوله، خو لیکن هغه روحاني خوشحالي او هغه فیض و برکات ټول سره ولاړل. نو محترمه د عمل کې شرعاً څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.